بیابون می قبر تا شړېږي چې می په قبر ځواني مرګ لیکلی وینا ارمان به وکې وخت به تېر وي یاران به ډېر وي او ډېر وي څوک به لاس نه درکوينا خلک قرار بشي ویده شي تا به زما یادونه خوب ته نه پرېږدينا اټه مې د ګور په لور یوسې کور ته مې موړې د ژړا څوک نه لرما چوڑی می حاضر تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چوڑی می حاضر تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا واسبد خدا کا خود زړ گئی خوږیږي چې ما درکړی ناز بڅوک نه درکوينا چې بے وفا شنا خبرېږي زما بزنی وی تړلې مړ وما په هغه ورځ در پیاد شي چې ما غیږ درکړه تا لاس نه راکونا چې دروازه کې دی ولاړ وم رانا روان شوي زه تنها دی پرېښودما اوښکې دې پاکې کپاکې کړه مشاړه هغه خو زوم نور دې څه پروا لرينا چې مې بس کټوا ګورته یوسي بے وفا ما کما را سره صدیق وما لګا مې ور پریدې زر مې ماوړې چې بے وفا زړګې لږ سوړ را باندې شینا چې زما د لاس نه خو ته ګورې بے وفا بیا به مې ډېر وکړې ارمانونه بے وفا کوم خاطر یاد کړم بے وفا تا
تا را سره ډېر بد کړي دینا کوم ستا کړي بد په یادو زاد ژوندونه په مرګي خوشاله یما تا مې ارمان په ورپسې کو تا ته دې روغه ورځ بیا خدای نه درکوینا ما ته یادونه دې راپاتې صحت ملنګ به اوس مصري تی جوړوما چوڑی می حاضر تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چوڑی می حاضر تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا چکیگی جنازی تا مرزا دا ښکلی نظم په خوږ اواز د ماسټر نصیب الله خوشنصیب